ستا پر هر سینینا شم قربان افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینه سو ګستې دراده مخ خلاصوي خورجانې مسافر ما نن ماښام راته روژه ماتې راکړئ نور سم پخ کړي دي او که نه سم پخ کړي دي کچالو پخوئ بخښنه غواړم خورجانې نن ماښامۍ روژه ماتې موږ تاسو ته برابره کړې ده که لږ دغه دروازه خلاصه کړي نو دغه نننۍ روژه ماتې زموږ له طرفه واخلي دا وغله خورجانې لږ دروازه خلاصه کړه دا وغله خورجانې مننه څوک شته کور کې خورې سم پخ کړي دي کور کې چې نو نه موږ مېلمانه ستو صابم پخ کړي ښه خورې دا نن ماښام روژه ماتې زموږ له طرفه ده دا واخله که لږ اجازه راکړې دروازه خلاص ده دا روژه ماتې زموږ له طرفه ده دا واخله ستا پر هر سینینا شم قربان افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان څه روژه ماتې م کور یې پخ کړی نه ټینډې مې راغستې ما ټینډې به پخېد ټینډې دې دان افغانستان څلوېښت کاله زموږ یو ماشومه تاسې ګوري چې هغلته ولاړه ده نو د دې مور په حق رسېدلی او په کور کې څوک نشته دی نو دیو ته هم روژه ماتې ورکوم ته دې خوا راشي بچیا نو زموږ کله چې ما هلته دغه فعالیت کولو په دې تګاب کې هم کې چا راته ویل چې د یو مور په حق رسېدلی سلام علیکم اجه څنګه یې جوړې بچیا پلار دې څه کوي پلار مې هېڅ کاروبار هم نه کوي او مور دې چېرته دی بچیا مور مې مړه شوې ده په حق رسېدلې ده او دا څوک ده دا خور ده خور دې ده څو کاله کېږي یو نیم کاله کېږي زموږ دغه ماشوم مور په حق رسېدلی دغه ماشوم ورنه پاتې د ماشوم ګورې څونه ښایسته ماشوم دی بچیا دا ویسه دا زموږ له طرفه روژه ماتې دی دواړه له تازار کړه که ومینه او که وینه مونږه دواړه له تازار کړه نړیوالو ټول خپل ځان ته کړل حیران افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینینا شم قربان افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان الله دې پخپل رحم کړه دان افغانستان حاضرې د شولې ډاکې په ګلاب ځوانانو حاضرې